أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آیات نمبر 40 یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی التي نعمتنا دما انعمت علیکم شی انعام کړو ما علیکم پتاسی باندې و اوفو فرقی بیعهدی دما وعده اوفی فربکم بیعهدکم وعده استازی جنت تم داخل کم و ایای فرحبون خاص زمانه ویریږي و آمنو ایمان راوړی بما پاغڅ انزلت شي نازل کړي ما مصدقا دا تصدیق کون کی دی منون کی دی لماغه معکم شستاز سره کوم کتابونه دي ولا تکونوا مکیږي اول کافر اول کافر انکار کون کی به په سره ولا تشتروا ماخلی بآیات ذما فآیاتن ثمنا قلیلا قیمت لگو رفی لگی و ایای فتقون خاص زمانه ویریږي ولا تلبسوا الحق مگر وړوي حق بالباطل د باطل سره دنا حق سره وتكتموا الحق وما پټوي حق وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ واقیموا الصلاة قائم کې مانځل را واتوا الزکات ورکوي زکات ورکو رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو یعنی په جمع سره مونږ کوي اتأمرون الناس تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر د نیکۍ سره وتنسون انفسکم او يرکلین د خپل ځانونه وانتم حال داده تتلون الكتاب تاسو للی کتاب افلا تعقلون تاسو دا عقل نه کار نه اخلي تاسو نه پوهیږئ واستعینوا مدد وغواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره والصلاح ومانځ سره وانها یقینا لکبیرة خامخا دا ګران کار دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعين فعجز کوونکو د الله تعالی یا اریدونکو د الله تعالی نه الذين خلق يظنون شيقين کوي انهم يقينا ملاقو ربهم شي ملاقات کوم د رب خپل سره وانهم يقينا الیه د الله تراجعون ورګرځیدونکو یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی نعمتنا دما التي غنمتنا انعمت عليكم پتا سو باندې ما کړي و انی یقینا فضلتكم غروا علی مدرکل وعلى العالمین په زمانه د مخلوقاتو واتقوا ویرګ یوما دا ورځنا لا تجزي شفکار بران شي یا بدل ورنه کی نفس یو بندا نفس دبل بندنه دبل چا نشي اند تشیزو ولا يقبل منها وقبل بنش من حددين شفاعة سفارشو ولا يؤخذ منها وبنغستشي لدينا عدل سما معاوزة تاوان سفيدية ولا هم ينصرون ودي مدد اكلش وإذ هركلا نجيناكم شمون نجات در كتاست من آل فرعون دا آل فرعون يسومونكم شرس ولي تاست سوء العذاب بد عذابنا یذبحون ذبح کول به حلال ول به ابناکم زامن استاسی ويستحيون نساءکم ژوندې پر خودي زنان استاسی نینون استاسی وفي ذلکم پدیک بلاء امتحان من ربکم درب ترپاودم شلوې ده واذا کلا فارقنا جدام کو بتا سو باندې و می چو بكم البحر پتاسو سمندر فانجینا کم پس نجات می در کتاستا و اغرقنا غرق مکلو ڈب مکلو آل فرعون و انتم تنظرون پتا سعال کشی تاسو تا قتلو و اذا کلا وعدنا شمنگ وعد واسطه موسیٰ علیہ السلام 40 لیلة سلوخ شپی ثم اتخذتم العجل بیتاسون یسقلرا په عبادت سره من بعد فسدتل د موسی علیه السلام وانتم ظالمون فدال کې تاسو ظالمان ظلم کوونکی فزان باندې ثم بعفونا عنكم من عفو وکلما فی مکلتاست من بعد ذلك فاستدین لعلكم تشکرون د فرض تا شکر باسي واذا کلا اتینا شمن ورکم موسی علیه السلام ته کتاب الفرقان او فرقان
فرق راوستون کې ما بین د حق او د باطل لعلکم تهتدون د فار دې تاسو هدایت به مومئ. و اذ وقت قالت موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم انکم یقینا ظلمتم تاسو ظلم کړی انفسکم په خپلو ځانونو باتخاذکم العجل فنیولو د سقي سره الى په عبادت سره فتوبو پس توبه وباسئ الى بارئکم خپل خالق ته فاقتلوا فسقتل کې انفسکم یو بل ذالکم دا خیر لکم غرض ستاسو دپاره عند بارئکم پنځ د هغه ذات چې تاسو پیدا کړي فتاب علیکم پس مهرباني وکړه په تاسو باندې انه یقین دا الله تعالی هو التواب ډېر توبه قبلونکی رحیم مهربان دی. و اذا کله قلتم تاسو ویل یا موسی علیه السلام لن نؤمن لك هچره منګه نمنو تعالی را یقین کو پتا باندې ایمان نه راوړو حتی تر دې نار الله چې وینو منګه الله جهرتن پړاګه فاخذتكم الصاعقه فاستاسل ونیو اغه تندر او چغي وانتم په حال کې تاسو تنظرون قتل تاسو ثم بعثناكم من تاسو رافات ول را ژوندیم کلي من بعد موتكم پس د مرنه لعلكم تشکرون د فرض تاسو شکر باس وظللنا او سوره کریم علیکم الغمام پتاسو باندې ورېزو وانزلنا را ورو علیکم پتاسو باندې المننا منو وسلوا وسلوا یعنی ترنجبیل او سلوا مړزان تیار خوراک براتلو کلو خوري من طیبات زنی دفاعکونه ما هغه رزقناکم شي درکین دي تاسو ته و ما ظلمونا هو ظلم نه دی کړی په موږ باندې ولکن کانو لیکن انفسهم په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کوونکو. و اذ باوخ کې قلنا چې موږ ویل دی ته ادخلوا داخل شي هذه القريه دي کلیته بیت المقدس ته یا اریها تفکلوا خری منها ددینا حيث شئتم چرتم خوخی راغدن فراغ ودخلوا الباب داخل شي د دروازې دي کې تسجدن فعلات د سجدي کې وقولوا واي حطوه لفظ د حطوه چې بخنه وکړي نو نغفر لكم بخنه وکړو موږ تاسو ته خطاياكم تاسو د خطايانې وسنزيد المحسنين زرد چې موږ بس یواکو المحسنين خسته عمل کوونکو ته فبدل الذين بس بدل کلا کسانو ظلموا ظالمان دي قولا وینا غیر الذي غیر دا سوا دا قیل لهم شدی تو ویل شوی فانزلنا پس موږ را نازل کو علی الذين فاقسان باندې ظلموا ظالمان دي رجزا عذاب من السماء د اسمان د طرفه بما كانوا په وجه پس دا څو یفسقون شدی نه فرمانی کوره